قدرمنو ټول اسلامي نړۍ د پاکستان سره د ټولو مسلمانانو ته مؤمنانو ته د روژې مبارکي وایو. د مبشر د سټوډیو نه الله دې وکړي چې دا روژې د خوشحالۍ د تاسو هم نصیب شي، د موږ هم نصیب شي. والله تعالی دې زموږ نه هغه کار واخلي چې الله پرې رضا کېږي. والله پاک دې دا ټولې روژې د موږ قبولې منظور کړي په خپل در عظیم کې. قدرمنو ګپ شپ لګوو پر اجرا کې د مبشر اجرا تاسو ته د یاد وي چې په روژه کې په 3 بجې د ورځې وي ان شاء الله. د ځکه چې دا تاسو سره موږ ټچ پاتې شو، تاسو خبرونه ختم شي، تاسو سره ډېر هغه وي ځکه چې موږ اکثر په بازار کې یا په سفر کې یا په کلي وطن کې خلک پښتنه وکړي چې اجرا څه چل کېږي. نو موږ ته وایو چې اجرا هماغسې آباده، بلکې په روژه کې خو ښه ډېره آباده وي ځکه چې روژه ماتې وي، مثال ناستې پاستې وي او ملګري وي راغونډېږي. نو نن حجره هم چې کوم دی موږ آباده انشاءالله په روژه کې په 3 بجې د 4 پورې تاسو سره ګپ لګوو یا کوشش وکړو چې څومره ډېره تاسو سره ګپ لګوو هغسې وي تاسو سره ټچ پاتې کېږو. سلامونه احترامات قبول کو. راجو څه ویل غواړي؟ ډېره مهرباني استاد جي، ډېر ښه خبرې وکړې. نن ټاپک چې کوم دی هغه ناظرینو ته پاتې وي چې په روژه کې د جنګ جګړې ډېرې زیاتې شي، خاص کر بازارونو کې. بازارونو کې بله زه تل خبره کوله په علوم ډېرو خلکو روژه وه ویلې چې ورته مې چې لږې پرخې واچوه 100 روپو ما ته ډېرې لږې ولیدی شوې. ما ورته وویل چې لږې هویرو وله مړه څه لاسونه خو یې پرې نه ماتېږي، بلډ پرشر مې ختلی وه. یې غریب په وډار شو چې سبسایډ ولم زیاته کړه که نه. روژه یې ویښ سړي روژه وه چې ماښام کېناستم که نه بسل مې 2 کاشقې مې ته وخوړې، یو به ډېر راته دی شوې بیا مې نه شوې خوړی. نو اصل کې هغه سړی وکوي هر شي ته زړه کېږي. خو زه یوه خبره وکړم چې روژه واحد داسې میاشت ده چې په دا کې د انسان نه ټولې بیمارۍ ختمېږي، که بلډ پریشر وي او که شوګر وي او که بل شی وي. دا الله تعالی پکې یو خصوصي برکت یې ښیي چې روژه یې چا وي په صحیح طریقې ونیسي د هغې بیمارۍ ختمېږي. دا خبره سره زه اتفاق نه کوم استاد جي. څنګه ډېر خلک نسوار ولا چارلز باس مسریګټ کې یو دماغ پکې کار پرېږي. نه ته یقین وکړه چې ډېر نسواریانو پکې نسوار پرېښي دي، ډېر سګرټیانو پکې سګرټ او چرس پرېښي دي که نه. نن خبره ده که سبایي دلته موږ سره مخې ته نواب استاد کېني سبایي وختي ولا چې MP3 راوړه ورته وایي چې استاد جي دا جوړه کړې وه مخکې اوس پکې دا مسله وه एकदम یې چې مازغه مې خراب نه کړې، مازغه مې خراب نه کړې ځکه چې ما مازغه یې نسوار وي. نو دله ثابته شوه چې دا دماغ کې مازغه نشته، نسوار ته ویږي. دا نواب په دماغ غریب یې ډېر وډار بس استاد جي ته شی وکړم و ماشوم و روژه نه پس مې خبرې کوو. نن چې ما په سلام واچولم ماسې اول سترګې هسې برګې کړې شي وعلیکم سلام ما چې چل خوشته ښه نو تا خبره ټیک ده چې جنګ جګړې په بازارونو کې کېږي که نه. خو زه یم چې په دا ویدو زړه تشېږي که نه، زړه ویې سپکېږي، استړی ویم پرې ختمېږي. جګړې وکړي خلک خو بیا سې وي چې ماښام ډېر زیات خفه وي، ډېر زیات خفه وي چې اکثره نشې وي که نه. که یو ټیم کې سوچ وکړي الله بلې جګړې ونه جوړېدی که نه. بس یو زیاتیم سړی اوري ځکه چې نن سبا خو استاد جاسې روژې دی چې مازغه پکې کار پرېږدي. ته اوس فرش راپورته شوې چې روژه دا دلته خو روژه نه شوې ده. ټیک خبره روژه ده، خو دا چې یو اثر یې وي ځکه چې الله تعالی فرمایي چې روژه ما میاشت ده و دې حجر زه ورکوم که نه. که رسولو طرف ته راسو خارجه بافریدي ډېره مهرباني ده. نغلی خاصد احمدشاهي سلام جي خرچې نه ستا په څه کوو؟ خرچې خو کوو که نه، خو هر څه ګران دي. پیاز به 3.5 سوه او ټماټر استاد اوس مې نیم پیاز وړو. څه وې کوې یاره واچوه 50 روپو نیم پیاز. ثناء الله لیکلي ملګري نن کم دي. نو بچه کوم ملګري ته یې موږ سره هغه له روژې نه مخکې وي دی هغه سې وي چې ماښامي کې ټیم فاصله راخېږي. شهزاده پرېږدونکی مې نه یم خو چې باید میلاو شي. دا پیغام مې ورسوه شهزاده له بل څوک محمد عاقف هم راغلی موږ کسې ډېره مهرباني. هغه لیکلي سید احمدشاه نسوار ډېر خراب کار دی یم مازغه مې کار نه کوي. نسوار والا چې مې مازغه مې کار نه کوي سید احمدشاه تا مازغه ټیک ټاک کار کوي خو په نسوارو داسې ځان عادت کړی دی. دا نسوار ګوره چې ته پرې تا دماغ هم کار کوي، پیزه هم کار کوي، غوږونه هم کار کوي، هر اندام یې کار کوي.
او دا خو په موږ په ځان باندې یو هغه کړی یو اضافي او هغه یې ښی که نه بوج یې ښی چې خامخا سړی نشه کوي څه دي وله چې یاره بس نسوار مې واچول چې غمونه یې ځانه ویر کړم نو غمونه په نسوارو په سګرټو نه ویرېږي ګوره په ذکر اسکار په خو خبرو په ګپ شپ خو معیاري ګپ شپ په فضولیاتو ګپ شپ نه نو دا زړه نه منو سید احمدشاه ښه دماغ کار کوي خدا پاک بهترین دماغ خلکو له ورکړي خو موږ په خپله به سګرټو په 400 خراب کړي استاد دا خبره سره زه دفاع کوم ځکه چې وطن پیدا نشه شروع کوي لا الټه په ورشي لا پیسار ورځي دغه خبره د علامت دی چې تاسو سمون نه خوري سیستم ته وي چې تر ټیک شي not accepted او دې چې بار په ورځي بار not accepted خو پیرا سه کارو شو مونږه سه وای چې دویم دریم کیو یو مشره ته وای چې مړه غ پلانې اټینا نسوار راوړو چې نسوارم راوړل په لیاره کې ما مرګري ته وشم دا څه دی و څنګه چل دی کنه نو شی و شونډې ته ولونه ما چې څه چولو چې په ډیره مزه وینو نو با چې څنګه هم چونډې وشته کنه و نساسه دا بیا ته شو هاي ما دې چې څه شو شو چې په ماته شو شو مړه خو دیوال سره څه دیوال نه څه او هغه څه غرزېګا بیو چتېګا چې رورا پولټو شو کنه سبا هغه کې شپېشتو کې مړه کړې خړلې وار سم راوښته نو او چې کله سړی له ورسېدو کنه کدیره استاد نو یو را تاسو قتل یو ته هم قتل ماته هم قتل کنه چې تاسو څه کړای مو چې موږ څم نه کړی څم کړی شینه ته څه هم کړای راي سترګې ما ساسي وې کنه تکي سره و اسي نو بیا مې تکي وې چې نه پرګدم نه آل راته وې چې بس موږ ټیسټ کوله چې تا غلا ولګلو موږ چې څه خاص شي وي چې څیر باندې وکړل شم په مان چې بار لیکل چې ناٹ اکسپټډ یاره یو څو څنګه را نه وکړ خو بیا ته بل سړی وویل چې نه نه دا ما وه تا قصور دی راجو چې څنګه ما قصور دی چې دا ویډ کې وته په سره نسوار راوختل بالکل په ماشومان وې نشي سې نه کته ین نه راغواړي بالکل هغه خاص سوچ کې وی چې دا کې د سر سره لګا افطار پوي په ډرامه جوړ کړه بچو په کې سر به خوږيږي او هغه لګ نسوار راوړه بچو زیر کې کړه چې په سر ټیکې در پېښ ټیکيږي نو بیا مشوم چې کله سر خوږي ته په یاد کې د بیل سټیکټ وکړو په بل ځای کې راستو دا ها بزنی واقعي په کورونو کې مشران صاحبان وی کنه چې په نسوار او د چوي ورورا هغه ته میشي کټی کا چرګه کنه کټی کا کنیم کنه به کله وزیتا کله غوي چې څنګه کټوه تیار او کنه تیار ته چوب شو نو بار وی اذان دی نو ورګه اذان ته وخت شي څنګه چل یار مولانا ویر نه وی اذان دا پکې وی چې مولانا به سيو بل تک شي چې ورګه غاو کې زه بیا کوم ولکه دا نسواري غته نو محترم ته وی دا وی کنه چې دا لکه روزه صبر دی کنه صبر اجر چې دی د جنت دی او دونه صبر ځکه نه کیږي چې نسوارې چولې وي او دوی چې بس روزه ماته شي یو غړه پکې او بیا چونډې ولې وای بیا سملې په کاټ کاش وته وګورئ چې دلای فتا کړه نو خبره دا چې د نسوار مسلې جوړې کړي کده مونږ د غغنه روټین نه هیڅ کړل نو روزه مې خپلې وي او ژوند مې خپلې وي استاد رسول کا برسول ته محمد عاکف علی راج فیبلی ته سلام علیکم سلام ته ورسلو سره بچا لیکلی کبر صاحب چرته کبر صاحب ډیر بیزی ځکه چې رجما کې لا ترول خلک چې ترشونه وړي ډیر ځان ترشونه راغلي اته عبارت پروت وړای شي ته بالکل سید عارف لیکلی سلام د کمر سرجیتا سلام ورشد الله و بچاپو سراج لیکلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټاپک د مهنګای خلاف وکړو ډیره زیاته نو خو ما ته وشي پیاز پدری نیم سوا څومره ارزان دي او ټماټر چې کم دی عام څومره ارزان دي په 200 الوګان چې کم دی الوګان چې په دنیا کې ټول زیات پاکستان په عوام ملک راځي چې الو پیداوي پاکستان ځکه څومره ارزان لکه په دنیا کې پاکستان عوام ملک دی چې ټول زیات الو پیداوي کنه نو موږ په پاکستان کې په 100 روپے څومره ارزان سلام بلا په 200 ډالۍ په 200 ډالۍ
ګوره څومره اوس موجوده خبره ده که اوس کوشم ماټر به راغستل بازار کې وای ماټر یوې ډېر څه په 250 ها بلې څه په 200 ها بلې وې چې هغه ویله په 200 کې ویله 200 کې مزه هغه غونډه پوسټینګ دا ښه صحیح وو خو لکه دوی چې په دوو لړو کې مختلف دا اوس څومره هغه ښه ګوره اوس هیڅوک پښتنه والا ځکه نشته چې درې ریډې لګېدلي په یوه کې یو ریټ دی په بله کې بل ریټ دی په بله کې بل ریټ دی نو خامخا مسلې جوړېږي او غریب سړی پکې خفه وي غریب سړی ته سوچ وکړه چې مثال ما چې معمولي روجامه ته راغونډی 100 روپۍ وکړې بالکل غریب سړی څه عزت چېرته دی نشته موږ دا خواست کوو چې چېرته چار چاپېره په ګور کا ونډ کې خار غریب وي ترکاري خامخا ورلګو په کولاو زړه او دماغ یې ورلګو ځکه چې په هر کور کې استاد جي شی ډېر زیات پاتې شي روجامه ته لکه ګولګولي وي که چار وي که چولي وي که چلال وي نو چې په وخت یې ولګو روجا پې پاتې کړي څومره غټ اجر ثواب یې خیله اصل کې موږ د خویندې میندې دام ډېر کولاو زړه والی ځکه چې دو وایي چې یاره پلاني نه هغه پلاني هغله چچیله یسه یاره ډینګلې بابوله یسه یا په چم ګاونډ کې چېرته که نه کور وي خامخا دو شی ورلګي دا وې منې او بل دا تا خبره زه په ګل بدله چې خامخا موږ په چم ګاونډ کې وي داسې غریبان وي چې هغوی وس نه وي د ښې ترکاري وس وي نه وي د ښه خوراک وس وي نه وي نو چې کوم شی ته خورې خیر داسې لږ ورلګه چې خالي هغه یادګیرنه پکې کېږي بالکل راسو کابلسرو ته سلام ملک حبیب لیکلی سلام ټول گروپ ته سپیشل دواره ته کا طبیعت میں ډیر خراب ده الله روغه سټه الله روغ صحت درکړي او ډیر خیال ساته ځکه چې په جماعت کې استاد جی ګډوډ خوراکونه ډیر زیات شي خلکو ته مایدو پرابلم بیماری پرابلم نو او بل نارمل استعمال او د چکنیګانو لزانو ساتو کور کې سپیشل چکنی کوي بودیره خپل ډیر خپل یو چکه په کې چا ډیر تر خامله پودینا چې دنیا مړه دم خپل کور چکنی رځي چې بازاري وي په مو پدش هارون خان لیکلی درون سلامونه قبول کو اوف نسوارو لیوالای کړو اوف نسوارو په ما سوګړه ډیر صبر نسوار چې دی کنه لکه ما وختي خبره وکړه چې نسوار د پکار دی چې موږ د نشي په ځان باندې را سواری نکو نو بیا وې مونږ کلم نه ډیسټرب کوي ته په خپل پوي سړی د نسوار چې لګ په طریقې شي ولګ نسوار شوت شي کنه لکه اته اضافي بوج چې موږ په خپل ځان باندې اچو په کار دا چې نشي مونږ ډیره بهترینه موقع موږ له خپل پکړه کړی چې پمدا کې په دا بیاش کې پر خپل ډېر غټ شانس وي په غیرت باندې خلک مور پلان پر کې دي نسوار پکې شي عبدالغفار لیکلی سلام جی څنګه یو رمضان هم ډېر مبارک شه وعلیکم السلام مبارک شه ولای نصیب کړه تاسو موږ تاسو مبارک شي چې رمضان دې نصیب شي او الله تعالی له موکیر کی د خپل ګناهونو معافي غوښتو عبادت کولو ذکر اسکار کولو نو د الله شکرونه چې څومره وباسي کنه بالکل خدای کې موږ غلا را شو چې ماخام د پښ پیګرا کته چې کوم اوابین نفل دغه ډېر غټ اجر او ثواب یې استاد جی هغه روزه بغیر خېلی چې روزه بغیر څوک کی 12 سال قبول شوی عبادت ثواب نو چې پروژه کې یو روزانه روټین جوړ کو دا شپږ رکعات اوابین ماخام د پښ وی بالکل او تهجد خو لازمن کو ځکه چې پر شبي سره وچات شي او دشت یو کی ځان د فرش کی تهجد د کوي بیا راستا کوي پس شهري کوي یو خبره و بل حکم کنه اکثر د موږ محفلونه د غیبت نه بغیر نه شروع کیږي کنه مهرباني وکړئ مرګري غیبت ما کوم په دا روزه کې د یو میاشت ځان داسې طرف ته وساتو چې د خپل قیمتي روزه په غیبت خراب نشي او د موږ نه الله ناراضه نشي غیبت بالکل پرېدو که چا محفل کې په څوک چا پسې خبرې کوي ته کې سما خلا آی په خپل پوښي چیرې دا غیبت نه کوي نو زم نه کوم بالکل او بل بل خبره استاد جی تراویح سٹارټ شوه ورستو به خوازونه کیږي ملا صاحب پسې ملا صاحب جاز شه ملا صاحب سپیډ د 160 تا واچا ملا صاحب بیباول شه ملا صاحب داس ملا صاحب زړه په ډېر سخت زور وچی دغه ثواب لته تذاب جوړیږي نو داسې تراویح کوو چې خامخا ته الله راضي کو ډېر په چې موږ ملا خو ریکارډ کې خو مړه په 20 منټ کې یو توګه ولې ریکارډونه ها ما بل ته چې مړه په 15 منټ کې مونږ څه کړی وي دا څه لکه چې بوج باندې شو کنه کله بوج عبادت په بازار بوج نه کو ځکه چې به الټا عذاب ته جوړیږي لکه علمان صاحبان یې چې د عبادت څومره خپل اهتمام کوي نو دومره ډیر زیات الله رضا کیږي بالکل ها اویس کرنی لیکلی سلام رمضان مبارک وعلیکم السلام اویس کرنی ته په خیر علی وای او ته مبارک شي حمید الله لیکلی سلام ایوریوان وعلیکم السلام ایوری ډے
شهزاد لیکلي حیدر سرجي ته ډېر سلام. وعلیکم سلام، مننه، احترامات. فوډ سټاپ هیلپ بی کنټیک خدای لیکلی چې چار چا لیکلی خویزو هغه هم پکې راغلل، اشتهارات پکې چلوي. سمران خان لیکلی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمران خو ملیشیا ده، تاسو را څنګه چې کوم ده سمران دی. سمران غیب شو څو ورځې موږ اجرا پروګرام کاته خو لپاره موږ به شپې ډیوټي شو که څنګه غراځر اوس بیٹه باټه بازار شو. وعلیکم السلام. خو په صحیح ټیم حاضر شو، کوم دا ټیم باندې روجامات دی تیاری کینو. سمران لیکلی چې روجا څنګه روجا ډیره بهترینه، ډیره زبردسته. موږ په هیڅ کې دا نه لیکن هغه چې یخي هواګانې چلیږي شپې کمبله غوندي په پاکستان کې خاص کر په جام کې او خلک صادر پسروي او ډیره مزیدار موسم دی، لوګه تند نشته او مینی محبتونه کم دي، بس دا زیاتول غواړي. بالکل. جنید سهار صاحب سلام الله لګلی. وعلیکم السلام الله. او څنګه شهزاد خبر کا چې اجرا پروګرام شروع دی طالب بغیر روان دی. جنید سهار دی ګوره موږ لا سه تخلص ورکړه دی کنه چې دا سهار وي. جنید سهار ها ام ډي رحیم لیکلی حیدر علي استاد ته سلام. روجا څنګه دو؟ ام ډي رحیمه په خیر راغلست. مشه روجا ډیره بهترینه روجانه ته په خپل مندازوي. دا الله تعالی د نعمتونو د روجماتي او د سبزی او د مثال د پانچه او د شینه بسیسته مړه روغ صحت وي دا ټول نه غټ ډېر ښه ما جو سي چې په خړې دی راوځي وجره هغه واسي مجره لاره لګي کړه. احمد افریدی لیکلی سلام جی څنګه یو؟ وعلیکم السلامونه خیو په خیر راغله. وعلیکم السلام. نور اسلام لیکلی پروجامات کې مصفح کړی دی مو خپلو مټر او غوښه پخ کړی او سره بودیره چکنی استاد تاسو څه ته بل چې نن مټرو کې ما پخول او چکنانه خاصه خپل کو پکوړم کور کې پخو او دا چې اچار مچار چکنی مکنی خپل کور کنه. بالکل. خو او د خواګو لپاره کله مالټای سو ځان سره کله اسی شیرینی وغیرہ سو ساده موټی راغلی ډېر ښه. هغه رشکا کې راغلی و روجمات نه پس خپل کوا پیاله وسره خپل دانه سره دانه ولی خان سویټ والا ولی خان خو مړه پرې دا سویټ دی نو په جام بازار کې خو نور سوټونه خوشته کنه او دا پکې زبردست دی. نومان خان لیکلی سلام علامه آباد ساده. وعلیکم سلامونه. ارحم خان لیکلی سلامونه ټولو ته علامه ټول آباد لره. ارحم څنګه یې خیدا ما په هر پوسټ باندې کمنټ هم کوي او لایک هم کوي. ارحم ډیر مننه روجا. لیکلی چې بس د کرکټ تیاری کوو بالکل کرکټ ته موږ نه باندې کوو هیبت مکو نه غیبت مکو او بل عبادت چې نه مس نشي. کرکټ د ټیم باسه ځکه چې سپورتس په زندګۍ پر ډېر اهم رول ادا کوي ځکه چې کم کومونو کې سپورتس او گیمونه هغه صحتمند وي. خو چې اذان وشي په جمعات کې نو پکار د چار څه پرې او جمع لا ورشي. جمع ډېره ضروري کوشش جمع کوو ځکه چې رمضان مبارک یې ډېر زیات اجرونه خېلي. بشک تکبیر الله چې د وفات هغه شي په کې قضا شي په کې بل مهرباني کو موبایل له چټي ور کو شپې ټیم کې د پب جی گیمونه به موږ ډول ځانو ساتو ریل گیمونه. د پب جی شو امپلیفایر شو دا خو مهرباني وکړه ما کو ځکه چې دا خو ډېر ذهن خرابوي او دا ټول موږ نوجوانان پیدا شوي. مهرباني وکړه لږه کم کو خیر دی چې لږه کم کې د شي ور پرې مو پسې. ملک صافی لیکلی لم پیلا روجا دا بالکل پیلا روجا مو. نور اسلام لیکلی سویما روجا دستاسو ما خو خیر دویمه ده خو چې او د ډیرو خلکو نن دویمه او ډیرو خلکو پیله نه شینا کې وی شي و سیاست به یا نشي خراچو واپس پر ټاپک نو جنگ جګړې کنه دا جنگ جګړې په معمولی شي باندې جنگ جګړې الکه مایلا پیسې وخت تیر کړي مالا واچو کورخه یا پنځه دا ورې دیلې شي نه الکه خیر دې په انتظار شه ته نمبر هم راشي بس خلک د غریوانو بس مکو بس کنه دا نه کول پکار ګوره روجا د صبر میاشته د صبر بدلا جنت. بل روجا کې ډیرو خلکو جګړې په جیل یو مخړو روجا ما د په جیل کې راغلو. خپل پروسه کړه ته خبره زکړ کا معافي غواړم کنه سره یو سره ماستو بل سره غسره مربا وا جګړې سره شو بل په مخ وشته په مربا زی سره هغه خلکو چې کوي نه روان کړي هسپتال یو ته وی چې مربا نه يم خوب شینه نه غیر ته پسان پېکې نه او بل په ماستو وشته او غریب نظر هتلې نو دلته شې شو د جګړې ما کو. بی کے زیډ افریدی لیکلی ټول ټیم ته سلام او در استاد ته سپیشل سلام. بی کے
BKZ دی ګریټ. ها هغه لیکلي نور اسلام اقرار د طرفه سلام. اقرار د طرفه وعلیکم سلام او تا سلامونه موږ ته راورسېدل. اقرار صاحب په خیر راغلی. ډېر سلامونه. وعلیکم سلامونه. راځو خپل ټاپک ته چې ډېر خیال ساتو چې دومره سامان مه راخلو. اسراف کې راځي چې تاسو یې خوړی نه شو. دومره راخلو چې ګاونډي خیال مې پکې ساتلی شي. او دا نه یوه خبره ویره شوه. بازار کې جګړې خو بېله خبره ده. په کورونو کې چې هغه زنانه غریبانانو ته سړي جګړې واغه مالګه یې کمه کړې، مالګه یې زیاته کړې، پکوړې پتیری دي، ماړې پتیره دا ټیک نه دی، وا ټیک نه. خیر دا غم د خدای پیدا وخت دی. بالکل لږ زره تاسو هیلپ کوو چې هغه شی هغه ټیک ټیم له تیار شي. بالکل. بل سولت عمل نه چې کور والا سره کار کوي کنه. بل الله پاک بغیر پیسو داسې مزدوره کړې چې سبویله واخله ماسپتاله پورې تا په خدمت کې لګیا وي. داسې موږ د شپې په 3 بجې بېدار شي منډه کې ګړاس روز مشین ولګوي، ستري ولګوي، هله اوبه راغلي دومره ټینشن ډپریشن کې وي. نو دومره ده که نه چې تا خبره په ګل بدله زنانه غریبانانو چې کومې خبرې تا وکړې نو دا هغه امجد هم راغی. ګوره موږ چې دا حجرې نه دی سره نه راځي. امجد داسې له مشي جوړ ته کړه. امجد کارونو کې بیزي وو. امجد تارکلی یو. امجد انور علي راغلو. الولي صاحب ته موږ هرکلی یو په خپل پروګرام د وجرا شو کې. الولي صاحب ته چې راشي موږ پروګرام ډبل 16 په سوهاګه شي تا ته موږ ویلکم یو. موږ پروګرامونه سره شیر کوو چې خلک ته خوند اخلي. ډېر ښه انور علي الله صاحب ملاو کا استاد جی سره جوړي. صفت خان لیکلی اور سلام سلیمه تو کت گیا دا میرا سوارو والا چې دا غي نه مړه 10 نه بس وایو کی سوړاوا اتی جیا. خبر فیسبوک دا په جن ته ویږي چې د سواري ته وایي چې غا ول وته ته چې بالکل ټول سباجونه پاسه په مزي لاسته کنه. په بس د څوک څنګه مشر لیکو سره شامل وګوي ځکه چې سدا یغه به خراب ریاکشن ولګي روجا. جمشید تیراوال لیکلی سلامونه سرجی څنګه یو. جمشید تیراوال او خې جوړې ټیک ټاک یې الله خوشحال سو ته خې تیراوال بابا یو کیسه او اولاد د کار روزي باره کې تاسو وړاندې پروګرام په یو وخت کې تیراوال ماما چې روزه وکړه روانه وا کنه راتلوي د خیره نو تیراوال ماما ماغه سي ډیسټربنس زیاتې دو او ډېر سخت پریشر کې و چې دا وڅ کېږي کنه. یو غریب شوګر و یو ته اسلامي مارشل لا ویل. اسلامي مارشل لا ویل ته ویل. امجد صاحب ته موږ په خپل پروګرام کې ویلکم یو لنچ کم ټاپک دی په روزاماتي کې جنگ جګړه کنه. صحیح یې د بارا کې کور دسترخوان باندې ټول ډسټربینګ وي مازغه کار نه کوي او دوا او ملا پسې خلک لګي چې اذان لیټ شو د بارا کې تاسو مهرباني وازنه پکې دا وی مخکې کېږه ملا لکه مولانا صاحب امام صاحب کنه. بس اکثره خلک چې کوم پوهوي کنه چې نشئی وي نه پوهه ولکه ملا ته ملا موږ نه ډېر خای موږ او 10 کوي الله دین ته خلک راغواړي اذان په شکل کې یا مثال تبلیغ په شکل کې نو ملا ته ملا نه امام صاحب استاد جی. محمد جواد افغان لیکلی السلام علیکم سرجی ته سپیشل سلام. وعلیکم سلام تاسو ته سپیشل سلام. په خیر راغلو. وګوره زور ما کوه کنه موږ زړی شو تاسو وړکی وکنه. جان افریدی لیکلی پروګرام خاصه ده. جان افریدی خرچه نمو خرچه نه کوو. خرچه مو نه ګورم نو پروژه کې څه وو سره باندې خرچه تر باندې وکړو جا کنه خپل باندې ګوره کجوري چولې لړای وای لړای لړای خو ظالم مزه کې پروژه ماتي چې تړکاو دا جواد دی ګوره چې لراوي لګي ښا ما ته پته ډېر کنه دم داسې چاته دوا سلام نه کوي ښا مخات اشاره لګي. مالک صافی لیکلی سلامونه د روجا کې ډېر زبردست پروګرام. وای صافی نه صافی صحیح ګوره صحیح انداز راسه ملاو صافی خیر استاد یې زړه پیږي نه دا موږ ټول فاغري مینوال دي او دا موږ سر ګلونه یې. دلته لیکلی جمشید تیراوال لیکلی په جنت پس سجدي دي ثوابونه د لالچ مسلمانۍ سړی خراب کړي. نو خو دا خو موږ جاړو کنه جمشید تیراوال صاحب
خو موږ کوشش کوو لکه دا مسلمان نه دی د پسې شیطانان هم ډېر وي که نه بالکل په قدم قدم دې دوکه کوي نو موږ انشاءالله د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم لیاره نه پرېږدو نه به پرېږدو دا لیاره انشاءالله د خپلو عالمانو یې قدر کوو د خپلو الله او د رسول د دین د احکامو یې پیروي کوو او انشاءالله عمل یې کوو بالکل بالکل ها هغه ویلي انعام الله علی ټول ټیم ته سلامونه وعلیکم سلامونه انعام الله صاحب په خیر راغلو د انعام الله جان افریدي لیکلي خرچې نه مو نه ګورو سرمن وخته داسې خو یې نه لیکي نه 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 څه نه لیکلي ها ها بس خرچه واس مطابق او څنګه چې چا واس کې خاص کر په کور کې لیکي یتیمانو ډېر خیال ساتو جنگ جګړې مه کوو یو څوک راوړلو ولا نه وي نو خامخا 500 شپېتورو په شی یو غواړم نن یې سره په کریاو والا ها نه مړه کوم ځای کې په غونډې په روډ باندې یو کس وي چې ما سره یاره لسګون کم دی خیر دی نه خو چې رایې کې نه خو کشته او که مړه زه خو ډاب ډوبې سره ونیول لکه خیر دی ګزاره کوه ډرایور صاحب ته هم ګزاره کوه او داسې مه کوه ځکه چې اوس ډېر مسافر وي غریب سړي زوی وي یو سره یو لسګون نه وي کریا خو ور کړه خو لسګون کم و ظلم مه کوه خیر دی ته وایې چې مړه زه بیا وې راکړې هېڅ خبره نه خو جګړه ښه خبره نه په ساره کې راچولی و مړه نو ډېر بد یې وکړ ډېر خفه شوم دغه شی ته ډېر سوچ کوو معمولي خبره 10 روپۍ 20 روپۍ هېڅ شی نه خیر دی ورته وایي اضافي ورکوه شپې خفګان له 10 روپۍ شی نه چې بیا وروستو خفه و او ټول عمر له بیا زړه سړي کې کس کینه پاتې شي نو هېڅ فایده نشته مسلماني دشي ته یې چې زړه کې حسد کینه وباسې ته او په دا روزه صبر بیاشته او صبر بدلا جنت الله جنت ورکوي شک دا کې ډېر خیال ساتو پکې ها جمشید راولي کلی ماشاءالله پروګرام ډېر ښکلی روان دی کامیابي درته غواړم جمشید تیرواله ته په خپله قیمتي یې بالکل من شي خوشحال شي تا نظر ښکلی ها انعام الله لیکلي حیدر صاحب ځوان شوی دی په روژه کې بالکل ډېر ګډ سیټ دی ګوره ماشاءالله وي سره یې که نه خیر دی بڑا به څه ډېر پیټ دی خو بس تاسو نظر ښکلی دی ووایم مننه ځکه ته 17 سالو سړی وړ کړی دی شي 17 سالو وړ کوي 17 سالو خو وړ کوي ته هم ډېره مننه یار ټاپک شروع جنگ جګړې پروژه کې ناٹ اویلیبل ناٹ ایکسپټډ پوه شوې ځکه چې جنگ جګړې یو خو شخصیت خرابوي بل خلک هم له راغونډ شي څوک یې چې سم یې ووه څوک یې چې رای کاږه د الله بندګان پکې وي چې سره خلاص یې کړو او نور پکې هغه ته وایي چې هغه ته T20 ته ناست دی هلکه جګړه اول کومه او چې کوو یې فورا یې خلاصوو خو چې چاړې سره اخیستې وي بیا دې تختو که څه که نه بیا پکې هغه خلاصي والا غرق شي بالکل ګل امین لیکلي السلام علیکم سرجیت ته سپیشل سلامونه او ژوند دې غواړو قدرمن شي آباد شي ډېره مننه موږ ټاپک لرو چې سرجي واپس کور طرف ته چې کور کې زرانه په کومو تکلیفونو لکه سخت روژه کې خیر اوس په نارمل ده خو مخکې روژو کې سخت ورته وي ځان نیولی و که هغه تنور ده هغه اخری پخلی په هغه کې به موږ د اخری مخلي جا شی نشته وا شی نشته دوړه کې مالګه ډېره مالګه نشته او کټوۍ کې مالګه ډېره ده او چای خوږې دي او ترخې دي نه به زنانه هم د الله پیدا وخت دی الله پیدا کړي دي چې څومره د هغه نه کېږي د وس مطابق ورسره مدد کوو مرسته ورسره کوو که اور بلول وي که هغه وي ډېرو لکه ماشومان وي په غېږونو کې که نه نو پکار دی چې ماشوم ته یې کار په وخت کې ونسي یو ساعت له یې وباسي ډېر پلاران دی چې څه که مړه مونږ به اوس څه ماشوم په غېږ کې ګرځوي خلک ور پورې خاندي ماندي نه بس الله دې ویني الله اجر ورکوي ته ډېر پلار ګرځولی ته څومره پلار ګرځولی او بله دا چې ذهن له خبره ووتله چې ها په هفته کې ورځ کور والا لپاره تیار شی مو چې یوه متعصبۍ نه چې نن شی به کو بل زه راوړم دا پې مو ولو بازار له شی سو له بل ځای له هوټل موټل له ولا شی سو کني ماستو خو چوړي نه دستي کړي کی او بس پکې وړا کا سخوان کوي کنه او روزامات کې سرجي ته تشه ډېر پخته چې خوښ دی واخلې یاره ما خو لکه بس سمپل زه خو یم چې انډې دي وي او ښه انډې دي وي ورسره کورنۍ چکني او پکوړه مې ډېره خوښه ده پکوړه چې نه وي په کومه ماښام یې نه وي پخ کړې که نه لکه پخوي انشاءالله ټیکه لا نه خورې استاد نو هسې نه ټیکه لا خورم خو هسې خپه وم
پکوړه په هغه کې لږه خوند کوي که نه روژه ماتي کې ډېر خلک پکې سرجي ډېر خلک پکې ګوپي والا پکوړې پخوي ګوپي والا هم ښه خو دا ده چې بس الله پکې خیر واچوي ها مایدې له سور کوي مایدې له نه هغه دلدار هغه حاجي محمد وایي پیروډي کړې وه په نمبر 2 سکول کې چې دا ګوپي کې دومره زور ما نه و لیدلی او ختموي دی مایدې زور ما نه و لیدلی نو ګوپي کې هغه شته لکه دم ښکلې سبزي خو دا چې لږ سپرکي مرکي پکې واچوي نو بیا چې کوم دغه ګیس میس خطره کمه شي شاید محمد لیکلي چې ډېره ښه موضوع ده ډېره مهرباني ملک صاحب ښه هغه لیکلي شاید محمد صاحب محمد ښه جوړ یې خوشحال شي جمشید لیکلی دوران افطاری تصویر शेयर करने से गुरेज करें मोहब्बत की इंतहाई दर्जे पर करें सर जी इस टॉपिक पर बात करें دا ګوره زه یو استاد یم که نه او نن ماته ما خپلو وړکو نه ما شاګردانو نه پوښتنه کوله چې تاسو څه روټین دی که نه روژه ماتي کې څه څه وي نو هغه یو وړکي ډېره هسې غمګینه خبره وکړه چې بس جي یا پکې ړانده چرګه وکړو یا داسې وکړو ما چې پکوړې چې وسې مې پخېږو که یا څوک راولږي یا وخورو لکه په ساده ترکاري وي غوښه خو چې په سترګو هم نه وینو که نه نو ډېر زیات خفه شوم تا خبره ټیک ده چې چم ګاونډ کې خامخا سي کورونه شته مهرباني وګورئ اوس خپله مینه څرګندوو بالکل او چې کومه خبره استاد جی وکړه چې تصویران دسترخوانونو ما شیر کوو دغه خبره کې 100% موږ سره یې یو چې دا ښه کار نه دی ځکه چې خار غریب هغه تصویر وکړي هغه کراوي نه وي تا کراوي هغه غریبانو کراوي نه وي نو امیدي وځي کنه نو امیدي کفر د ګلا لې کول پکار نو مهرباني وکړئ چې کور کلی کې سات غریبي موږ خبره کوو چې شی لاګوي واس مطابق بل روزه بس روزه ګوره ځنې سړی وایي چې زه مړه بس ها کېږي وي خو نه الله تعالی موږ ټول د توفیق راکړي چې موږ د بېوسه د مستحقو خلکو سره یتیم یسیرو سره مدد وکړو اول زه بیا نور هغه لیکلي بي کې زیډ افریدي لیکلي حیدر صاحب د خلکو له پکوړ د افطاري نه شیر کوي دا خبره خو موږ وکړه همدا خبره موږ وکړه چې تصویرونه د افطاري نه په کار ځکه چې ځینې کورونو کې وي دا نه وي غربت وي بېوسي وي او ځینې کورونو کې وس دست وي په دا وجه دسترخوان تصویرونه نه شیر کول پکار موږ پکې دا خبره کوو لکه ډېره بلدار خلک وي افطار پارټي چې خونه مې خونه ولا سید غړه لا اوبو مو ذکر غونډي هغه ویډیو شیر کوي کنه خیر دا ویډیو کوي خو بیا په کوجه کې شیر کوي خیر خبره هم نشته لکه موبایل داسې نه چې کوم اوس ما کوه بالکل چې ته دوستانو سره لاړ شي پکنیک وي یا څه بلاغه وي یا څه دعوت وي تصویرونه واخله ویډیو جوړه کا خو په کوجه کې بیا پوسټ کړه راغل سبی الله افریدي لیکلي مباشر ټیم ته سپیشل سلامونه وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر راغلی الله سلام علیکم داسې نیولې خو ولته پام ما راوکړ انعام الله لیکلي سلام ټول ګروپ ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام اظهار نذیر خان پیر صاحب او اعلام جالي تاسو پروګرام اوري د خوراک خبره مو کاو اچار خبره وګی کېږو خوراک خبره ما کوو وګی کېږو بیا یاره اچار باره کې څه خیال دی اچار خو چې په دسترخوان نه وي خوند نه کوي اچار بهترین شی دی خو چې ښه اچار وي که نه شکارپور له څوک ګفټ کې که نه یاره کېدای شي ډېر خلک شکارپور له تللي وي ګوره موږ ویني کسه غټې غټې هغه څه شی دی بالټي کسه مړه شته پکې کلی جام بازار خو چوڑے نه ګوره معلم صاحب ته اوس بالټه راولګي هغه اندازې سره معلم خو ویلو چې ما ویډیو کو ګوره ویډیو ولاو ها نو رسول دسترخوان طرف ته چې دسترخوان پاتې چې اچار پروت دی نو دسترخوان پن نیوي او دا راګه چې بودینه چټنی په نیوي یاره زه خو یم راجو تا خبره ټیک ده چې چکنی خپل په کار دی بودینه ارزان هم ده او که مست په کې ویو کني خوند کوي خاینا مولا لیکلی چې په پیر صاحب وایي چې په اچار دی وګي کړو اچار مزیدار نو اچار خو بهترین شی دی زه دا وایم چې او بیا خصوصا په روزو کې بیا ډېر هم خوړی شي او مزه هم کوي خو دا نه چې بلډ پریشر مریضانو ته ونښلي او بس په دوو لاسونو اچار نه ذایقې پاره خامخا ټیسټ کوو خو د بي پي مریضان یا چې چاته معدې مسلې وي نو لږ کم استعمالوو یا هغه لیمو تو راخلو په هغه چکنی باندې له چوړ کولو هغه چکنی هم شي او اچار ذایقې هم شي بګو خوړل کې خو برخ حکیمان هم شو ښه خاچا ته چې پتا کې کوم پورې خبره ده چې معدې پرابلم لکه دبره خوراکو کې
چې بیا ورته مسله وي ګیس جوړ کړي له معده باندې درد وي د هغې لپاره زبردست زموږ دا نسخه چې موږ په خپله په ځان پریکټس کړی بودینه کوه بودینه کوه روجابات کی طرح ونه پس یو ډګ کپ ته یې واهو او که پیالې وي بیا درې څلور واهو نو چې کوم غرس کې تاسو اچوه لاس چې ولاب چې اوس خو به غرس کې وي اډرکي څوک د غرس کې څوک د اډرکي موږ د جمع ولا یو مثال د پښتانه ته غرس کې یو او پښتو نور پښتونخوا کې ته اډرکي ها ټکار مې ته اډرکي مې ته خو موږ ته بهترین نام اخلو افریدیان غرس کې څنګه خاموش ولا نو خاموش نه د نامای نشر لګلې چې ته کومه نشي دا ساجد ده که سجاد ده سنانو ده که څه ده ورته لیکلې خدا کا پی پیګو اسي چاینا باندې نامه هغه یو چین ولا د شي چای کې خو په خبر کې وزروبې مې تا کې خو شي په ځان راکې خو لایا شي هوټل ولا ته چې ته شو ویلې چې نه وزروبو کې مې ولیدل چې پلار دې مړ دی په چین کې وزار سوا نو داسې نامم ګډه وډه لیکلی شي چې دا پوره پلان د خبره چا کولای چې دا کې دوای ماته سره څوک لګوي ها پدې څه سره لګوي ها نو کدا کله تعالی په بل راوسته ایم دا لګوي دا جوړ کې ما غږه خوشم داسه موږ په کلی وطن کې خو بیا مې چا پیزا ګودا چا چیتا پیزا چا مخ پلان چا نه چا شنه او چا توري او چین کې واه خبره نشته یو ماډل سي کبل ولا شو ما سیم ټو سیم بل په کرکټ کې سره ټیم خلک د پرې دي او دا وجه چې اوس خپل راوډ شو په د بیاسي باندې او خطو دوباره له ماره په دې او بیا 190 وګړه همداسې شي چیر وهله خطرناک دی نو خو هغه نشي کنه یو هغه سیستم دی الله به دغه لاسو کې چارت یا پاپ شي ما چې کې چې الله ته هدایت وکړي دا چارت یا پاپ شي چې ټیکنالوژي په ځای چار نه جوړوي چار مړه خو ګوره بیا په څه دکانداران چې چیلې ته چې مړه خراب چار جوړ کړه بس دا چار جوړ کړه چې لګي پیسې پکې یو ټیکنالوژي دا څنګه چې کبه موږ سره وچه باندې ځای کېږي دا بیا یو دا چار جوړوي په کاشه یو فلټر پات کوي دا څه شي نه ماران وتی یو وخت منګوران چوتي هغه په کارخانو کې وخرځیدل ژوند دي چاک نه کولو کنه هغه ما چې دا څه عجیب کار دی ډیر خطرناک منګور چړي بازار کې یو مشوب تختولی هغه ماران د پاتو چې کوم څه د ګل چلې په غاړه کاچو په غاړه کاچو باندې دی مخ کې و پړو پسې مولا خو چې په کارخانو کې عمرګری جوب کې خو او بس خله مې بند شو هغه مې نه کوله لکه خبرې مې ډار نه شو کوله منګورو کنه او خطرناک چې په زړه پاساو خو چې کړي لراغله بیا نه جبیو چا تکړه جبې شوې مې وا بس ناظرین د خو د اخري ټاپک دا ټیم کې به موږ تاسو په پروګرام ختمېدو کې څه میسج وی ګل څه غوي موږ سره په کامنټ په ذریعہ شامل شو چې تاسو میسج موږ هوا په چاپو خلکو لور سره ځکه چې دا ټیم کې خلک خوب یې کوي بنځم کوي سبق کې مې فارغ وي فیسبوک په پاړه موږ سره تلای شو قدرمنو ټیم نازکم دی بس ان شاء الله د روجمات اهتمام هم کوو تاسو هم کوو موږ هم کوو څنګه و اجرا تاسو کمنټونه موږ ته حالیه خپلې مینې وې کمنټونو په شکل کې موږ سره څرګندوو اجرا خو خاصي موږ سره کمنټونه وکړو په دا ویډیو کې سبا موږ په 3 بجو سره ونه پورې به تر رسو او دا له بل ټاپک وی ان شاء الله اختر علي په ګراو اختر ولي راولو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چل دی څنګه یو وعلیکم السلام خیر وروره قدرمن شي آباد شي الله خوشحال ساته خیوب ډان سنرازي لیکلي ډانم نه ډانم د سلام براو سلام براو وعلیکم السلام پرها انامونه لیکلي چې وای تاسو روزه نشته ځکه چې تاسو ټولې ته خوراک خبرې کوو نه محترم روزه خدا در اجرا تاسو پر لا خبره سرجی غلطه وکړه نه خیر دې مړه لا لکه چې چا روزه وي خوراک خبرې کوي چې روزه لري وخت خوراک څه کوي نه ټیک خیر د خپل نقطه نظر سره غوړه نه روزم دار الحمدلله نیولیم نه ما خود وایم راجو پیلوي خو دومره چې مې امدا تاسو پر کینو چې تاسو په مخونو باندې لکه خندار شي
کني په روژه کې دومره خبرې کول کینو چې زه د عالمانو صاحبانو تاریانې ملای دوله توفیق نور میر کی چې دومره تکلیفونه کوي دومره مونږ ته واز نصیحت کوي واقعي چې ډېر سخت کار دی مسلسل خبرې کوي بالکل هغه لیکلي اختر ولي لیکلي چې زه څو ورځې غایب وم زما ورېره وفات شوې وه زه به غیر حاضر وم الله دې وبخښي الله دې باقي خیر وکړي الله تاسو ته صبر حق وکړي الیار ده بس نو څه وی کوي او د ټول د الله طرف ته واپس تک دی الله دې باقي خیر وکړي ډال سرازي لیکلي چې ماشاءالله جی مهرباني ډال دم ډان دی ډال هغه ډال دی هماغه ډان دی مړه ډان دی بیسټ ها ملک اسحاق افید لیکلي سلام زما تر لیاقت علي او حیدر صاحب یو کاپی ده مننه جیتا نظر خپلای دی بس وی دغه سوي ته چې کوم نظر پیش کړو قدرمن شي او د ټولې مینې ته طرف خوشاله اوسئ هلا مولا لیکلي پیسه وای زده سړی لنګ ته ناس لنګ سړی لنګ راکاګم پښتون یو ها څه شي نه دا ته غلط دی دا نه سپینګوره غلط لیکلو کوم ځای هغه پښتون پیر صاحب وای زه د سړی سریلانکا پښتون ها. او خدای او زنده باد خی جوړي دا سریلانکا کیوي ټیک نه دا سریلانکا لسیرسي ډیره مننه خوشاله سي چې کوم زم پښتون یې مونږ باندې فخر دی سریلانکا سپینګوره غلط دی ټیک دی نه ټیک دی ټیک دی نه لګي غلط کړی خو ځا بس ټیک دی اس آر آی دی ته سریلانکا چلا اتبا پختره دی ګو دا اے د چلا سریلانکا څنګه مرته یې کڅیرا سي کرکټ ټي وي مونږ وخت ته مونږ ته یادوي نو بس الله تابره سبوزي مونږ مو د خپل بل دی او کې د شي چې سریلانکا ته شو د پښتنو بیا ته سره چې د مازه او د مانی کې جوړ کړو د مانی کو مونږ راغلی وو او دا راغلی وو ها اختر ولي لیکلي استاد جی محترم څنګه استاد جی خشورت کې خشور کې الحمدلله دوی مې روجستر الله په فضل و کرم مالک اسحاق لیکلي چې سریلانکا خي بالکل اسحاق صاحب تاسو مې هغه میسج چې کوم هغه صحیح راول کړو سریلانکا داسې لیکل شي یک سړی لنګ لیکل سړی په لنګ کې راستو څنګه چل ما مې چې زه په لنګ ناسم کا او کا وجره لنګ ټټ کا موج کې مونږ وجره خي استاد جی پروګرام په اختتام کې 2 منټه پاتې دوا وته کوي چې بس الله روجا په خیر تیر کیو الله بوله په کې داسې کار واغسته کی چې الله په کې راضي شي نو ټول په اخلاص لاسونه وچت کو د روزه مبارک میاشت او خپل روزه چې الله تعالی تاسو لم خوشاله کی موږ له خوشاله راکړي الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې فضل او کرم وکړي چې چیرته په دنیا کې مسلمانان دي په تکلیف کې دي الله ته ټولو مددگار شي او ته حامی او ناصر شي مونږ ټولو زموږ د روزه مبارک د روزماتي مبارک د ټول قبول او منظور کې او خپل منځ کې تربګنې ختم کې او د نفرتونه ختم کې او الله تعالی ته مونږ راضي شي او د جنت سبب هم د روزه وګرځوي امين یا رب العالمین بس جوړه شوی ډال سرازي په کې لیکلي زه استانبول لا یم الله کامیاب کو ولا تبخ کې یاري کولاو کې چې بخ کې دی وځي استانبول کې الله خوشحال ساته او الله بیا پیرس کې خوشحال ساته الا مولا لیکلي سریلانکا کې مې لاس جیره بسمکا باندې قبضه کړې دا پیر صاحب یو بس مړه چې د زیره پای په سریلانکا کې پوښه چې ته چې کم دی ټوله دنیا ته لاندې ده ویری ګډ لاس جیره پای چې سریلانکا کې نو معلومه کی چې ساره په ملنګ کې ملنګ ټاپ ورنس نشي لګیدل مطلب دا چې په قبضه کې ملنګ پر خیر آداب او اجازه غواړو ځکه چې رجابات یې آباد شو خوشحال بریالي اوسو د لوی الله په امان وخت